السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل لاک ولګوئ خو په خپل تصویر. لاک به ډېر تاسو لیدلی وي لکه پیټرن لاک دی، پن لاک دی، پاسورډ لاک دی، خو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو لاکر ښایم چې هغه ستاسو تصویر وي او ستاسو په تصویر به ستاسو موبایل آن کیږي او بندیږي به. خو څنګه دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، پوره معلومات به زه تاسو له په دغه ویډیو کې درکوم. دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي او چینل مو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو همدغه چینل مو در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې د غنټۍ نشان هم پرس کړئ تر څو زموږ هره معلوماتي ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي. نو دوستانو وخت نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو لاندې ډسکرپشن کې به ما تاسو ته یو لینک درکړی وي، په لینک به کلیک کړئ، اپلیکیشن به انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به خلاص کړئ. چې اپلیکیشن مو خلاص کړ دوستانو تاسو ته به دغسې تاسو نه به څه پرمیشن غواړي، اجازې به غواړي، هغه به الاو کړي. تاسو به سمپل دلته په مای فوټو باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته به ګیلري راشي. نو په خپل ګیلري ته به لاړ شئ او تاسو چې کوم تصویر غواړئ، کوم عکس غواړئ، همغه عکس باندې کلیک وکړئ او د همغه عکس په مطابق تاسو کولی شئ چې پاسورډ ته چې خپل موبایل ته پاسورډ ورکړئ. څنګه د مثال په طور زه یو عکس راخلم، د مثال په طور دوستانو راځو دغه یو عکس راخلو. سمه ده، نو دغه عکس مې راواخیسته. دلته ګورو تاسو ته لیکلي دي چې 2 یا 4 پوزیشن. دا څه وایي چې یا 2 ځایه سلیکټ کړئ یا 4 ځای، چې کوم ځای ستاسو خوښوي. زه مثال په طور زه دا سلیکټ کوم، 1 2 او 3. نو دلته به اوکې کې بیا اگین ټو کنفرم دوباره 1 2 او 3، نو بیا به دا اوکې کې. نو دلته ګورو لیکلي فینش سکسس. نو ګورئ سٹارټ ټچ پاس. نو ګورئ ستاسو موبایل دوستانو لاک شو. نو ګورئ زه 1 2 3 چې کله هم کوم نو دا به ماته خلاص شي. دوستانو ډېر زبردست ډېر خوندور اپلیکیشن دی، خامخا خپل موبایل کې انسټال کړئ ځکه چې دا ډېر اهم او ډېر ضروري دی. ځکه چاته به هم پته نه لګي چې دې ته څه پاسورډ ورکړل شوی یا دې ته پاسورډ ورکړل شوی دی او که نه، صرف تاسو ته به معلومات وي. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.